سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ جوړ او بیا به هم د صحت په جامو کې وای راته. بیا هم د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې غواړم بیا هم تاسو د پوربیټ صرافۍ کې په یو ټریډینګ کمپاین باندې ویډیو جوړه کړم چې کولای شئ دکې ګډون وکوئ او تقریبا $13 شاوخوا ترې فری وګټئ. نو بیا هم د تل په څیر که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق ولا کله چینل سبسکرایب ټلګرام چینل لازمي جوین کړئ چې لینک یې تاسو ته په ډسکرپشن کې ږدم. راځو خپل ویډیو ته دوستانو. اوربیټ صرافۍ به مراوازه کوي، که صرافۍ نه لرئ لینک یې زه ډسکرپشن کې ږدم. اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ چې مو جوړ کړ KYC هم در سره کوي. چې KYC مو کو دی کې دوستانو دوه کمپاین راغلي، ټریډینګ کمپاین راځم. یو دانه چې دا الفا ډراپ ده او بل یو چې دا دوستانو د ایر ټریډینګ کمپاین ده چې په دې دواړو کې به موږ ټاسک پوره کوو، فری ډالر به اخلو. لومړی راځم ایر ټریډینګ کمپاین ته، په دې به دغسې کلیک وکړو. دا به اوس من ته واس شي. نو دا کمپاین راواز شو. کله چې دا کمپاین تاسو ته واس شو، دلته به لومړی پارټیسپیټ درته لیکلی، یعنې دې کې به تاسو ګډون وکوئ. دلته به وکوئ، بیا تاسو ته دا ډول لیکي پارټیسپیټینګ، یعنې تاسو ګډون شوی. نو دا چې مو ولیکه دلته راځو. اوس دا دوه ټاسک لري چې پر ټاسک مختلف ټاسک او مختلف ریوارډ ورکوي. صحیح ده. لومړي ټاسک ته راځو دوستانو. چې لومړی د سپاټ ټاسک ده. صحیح ده. دی دلته لیکلی دي چې تاسو باید لږ تر لږه په ایر ټوکن باندې سپاټ کې $500 ټریډینګ والیم وکوئ او $100 باید نت ډیپوزیټ صرافۍ ته وکوئ. صحیح ده. البته دغه صرافي دوستانو فیس د ټریډینګ نه لري، یعنې $500 ټریډینګ والیم کې سله تاسو نه کټئ. صحیح ده. او $100 به څنګه کوئ؟ نت ډیپوزیټ به کوئ. سمه ده دوستانو. نو دا لومړنی ټاسک. ریوارډ یې څونه ده؟ ریوارډ هم دی ویلی دی چې ستاسو ټریډینګ والیم پورې مربوطه ده، یعنې که تاسو څومره ټریډینګ والیم وکوئ هومره موږ تاسو ته ډېر ریوارډ درکوو. دلته دی خپله لیکلي، خو بیا لاندې دی لیکلی چې 15,000 ایر ټوکن چې دي دا ټوټل پرایس پول ده د دې لومړي ټاسک، او هر کس حق لري چې تر 100 دانې ایر ټوکنو پورې ریوارډ واخلي. 100 ایر ټوکنه تقریبا $20 کېږي دوستانو. صحیح ده. نو دا لومړی ټاسک. راځو دوم ټاسک ته. دوم ټاسک د فیوچر ټاسک ده دوستانو. دی وایي چې تاسو لږ تر لږه $2000 فیوچر ټریډینګ والیم پوره کوي. صحیح ده. یعنې داسې نه چې تاسو باید $2000 فیوچر کې واچوئ. $2000 والیم یې ویلی چې په $10 هم پوره کېږي. او همدا شان بیا هم د تل په څیر $100 باید نت ډیپوزیټ وکوي. سمه ده. ریوارډ یې څونه ده؟ دی وایي چې ریوارډ به موږ هر یوزر ته ورکوو 13 دانې ټوکن دی، که نه پوهېږم $13 یې لیکلي، خو دلته $1 نه ښه ده. خو که $13 یي هم ډېر ښه ده، او که 13 ټوکن هم یي هم ښه ده، ځکه 13 ټوکن یې هم تقریبا $9 کېږي. نو دا د دې څخه او د دې دوم ټاسک پرایس پول چې د 15,000 ایر ټوکن ده دوستانو. زه ته په بخښنې ووتم. 15,000 ایر ټوکن ده چې دا به په ټولو ګډون کوونکو باندې ویشل کېږي. اوس راځو نو ټاسک بیا په څنګه تکمیل په ټاسک پوه شو چې دغه شرایط دي. ښه د لومړي ټاسک د تکمیل لپاره البته دوستانو د هر ټاسک بېله اجازه لري، یعنې یو کس کولی شي صرف لومړنی تکمیل کې دوم پرېږدي یا دوم تکمیل کې لومړنی پرېږدي، چې هر یو ستاسو ته به ځکه د هر یو ټاسک بیل ریوارډ ورکوي. ښه لومړنۍ مهمه نکته خو پکې دا ده چې باید $100 ډیپوزیټ وکړي. نو زه راځم دې ته $100 $101 دغسې خپل بایننس نه ډیپوزیټ کوم. دلته راځو په ډیپوزیټ کلیک کوو، ډیپوزیټ، او دلته به په USDT باندې کلیک واخلو. دلته BP شل هم دا BP شل ادرس ښه ده. بایننس نه 1 سنټ فیس لري. زه دا کاپي کوم، راځم بایننس نه مې په چټکۍ سره $100 نه $101 لېږم. $1 به اضافي. نو دوستانو څنګه چې ګورئ $101 ما ووهه، 1 سنټ بایننس کټ کوو، 1.99 ماته ولېږل. ښه راځو د لومړي ټاسک شرایط دا چې $500 به په ایر باندې ټریډ والیم پوره کوئ. دلته به تاسو ایر USDT ته ولیکئ، همدا کوین په دې قیمت او پرایس سره. نو راځو دلته اوس ایر اخلو، ایر ټوکن اخلو. په لیمټ دا کار وکړئ ځکه لیمټ فیس کم ده او تاسو یې په اسانۍ سره کولی شئ. کیدای شي لږ وخت کېږي، خو لیمټ ښه ده، فیس نه لري. مارکیټ هم فیس نه لري، خو مارکیټ کله ریټ جګ او ټیټ کې تاته اخلي. نو زه راځم دلته ایر ټوکن اخلم. کوشش کوم چې په اخرنۍ نقطه کې واخلم، ځکه فعلا پرچه ده چې زه څه تاوان ونه کوم. ښه نو دوستانو زه راځم یو $50 مې بای کوي، 500 بیا هم غواړم مې بای کړم. نو دلته ریټ ته ګورم چې ریټ کله 11 شي، کله 12 شي، کله 13. نو زه راځم په 11 سنټ کې ورته ریټ ږدم، 500 واخلم. فرق نه کوي، تاسو په $100 هم تکمیلولی شئ. نو زه بای لیمټ وهم او په تمه کېږم چې زما لیمټ اډر ولګېږي او بیرته بیا څنګه کم سیل کړم. نو په 11 کې ما ورته اډر ووهه د لیمټ. نو لږ به ټایم نیسي چې دا پوره کېږي. نو یا هم تاسو کولی شئ له دې څخه په غټ مقدار کې ووهئ، فرق نه کوي. مثال ما 11 وهلی، زه غواړم دا تبدیل کړم 12 ته یا 14 ته. نو زه 14 ته تبدیلوم، یو $50 واخلم چې تر څو دا کار مې په ټایم باندې ونشي. نو 14 ته به اوس راشي او زما لیمټ اډر به ووهي. نو په لیمټ په دې ښه ده دوستانو چې تاسو یې ژر کولی شئ او دونه فیس نه لري. ښه په 14 مې بای کړی او بیرته په 14 کې سیل وهم. یو صحیح ریټ راوغورځېد، خو زه په تمه کېږم چې بیرته 14 ته جګ شي او دا ماته سیل کړي. نو په لیمټ په دغه طریقه کېږي. او که په مارکیټ کې کوئ هم ستاسو خپله خوښه ده، خو مارکیټ کېدای شي 100 سنټه درنه کټ کړي. نو ګورئ بیرته 14 ته لاړو، هغه زما لیمټ ولګېد. نو تقریبا ګورئ ما د $200 وکړو او ما نه څنګه د هېڅ فیس نه ده تر اوسه کټ کړی. 50 مې یو ځل وکړو، 50 بیا زه راځم
نور هم کوم $1500 پورا کوم. دوستانو د لیمټ په واسطه مې تقریبا یو 2 دقیقو کې $600 ټریډینګ والیم کو کزه ته دلته خپل ټریډ هیستوري وخیم نو دا ګورئ ما دا ټوکن اخیسته ایر بایو سیل مې وکاو تقریبا د 500 او ما ورته شپږ څو په شپږ څو کې دوستانو لا 12 سنت ما ګټه وکړه یعنی څنګه چې مل صرافي دومره فیس نه لري د سپورت فیس زیرو ده. خنو دا لومړنی ټاسک څنګه دوستانو زما له طرفه تکمیل شو هم مې ورته $10 ډیپوزټ تکمیل کړ مې ورته څنګه کو $500 نه بره سپورت ټریډینګ والیم کو یو ځل چې تاسو کوین اخلي هم والیم حسابيږي او چې سل کوي هم حسابيږي کچیرته په $50 دا کار کوي چې یو ځل مو 500 بای کو $50 سل مو کو بیا $10 حسابي. خنو دا ټاسک مې ورته تکمیل کړ دوستانو خو کدل ته لګلی کوي تاسو ډیر ریوارډ واړی نو ډیر ټریډ بګوي دا لومړنی او د دوم ټاسک دوستانو چې دای سوي دی چې تاسو فیوچر ټریډ کوي $2000 باید تاسو والیم چې په ایر ټوکن باندې نو دا هم څنګه پوره کیږي دلته به فیوچر ته تاسو راځي او دلته به ورته څنګه کوي دا بي ټي سي ډي باندې به کلیک کوي دلته به ایر ولیکي ایر ټوکن نو دا هم فیوچر دوستانو یو څه ممکناً خطرناک تمام شي تاسو نه فیس میز ډیر کټ کی نو فیوچر هم تاسو خوخه د کوي هغه د کنه کوي هم تاسو خپل طبيعت ته صحیح ده او فیوچر په څه شکل کېږي دوستانو فیوچر هم د شکل کېږي صحیح ته بدلته په فیوچر اکاونټ کلیک کړئ او دلته به څنګه کوي په دغه غشي غونډه به کلیک کړئ چې په دې مو کلیک سپورت نه باول فیوچر ته $100 انتقال کړئ په $10 $5 هم کېږي لاس به ولیکئ لاندې به ټرانسفر وایي ټرانسفر څه تاسو فیوچر برخه ته $1 ټرانسفر کېږي دلته به همدا کوین انتخاب کړئ او دلته به په ټریډ وازوي مثال ما سره $10 دي دلته لیمټ لیکم زه غواړم چې په سنرخ کې دا واز کوم مثال زه ورته لیکم چې ماته په $20 کې واز کړ نو فیوچر به وازوي فیوچر به بندوي فیوچر په همدې شکل کېږي خو دوستانو که په فیوچر نه پیږي بیا دغه ټاسک مت تکمیلوي چې تاوان نشي هغه کسان چې په فیوچر پیږي راځي د ټریډ دی وازه ټریډ دی باندې د تکار کوي زه راځم مثال یو اوپن لانګ هم په $20 سنت کې مرته لیمټ خدا چې اوس $20 تراسي اوس $14 ده ما ته څنګه کوي راوازي نو دغه د راغله ګوري ما ته راواز شو په شل کې مې راواز ک $+ نو تقریبا دا $200 حساب شو صحیح $200 اوپن حسابيږي $200 کلوز حسابيږي تاسو کلوز کې زه اوس راځم کلوز کوم صرف مې وغوښتل چې طریقه تاسو ته خیم نو دا هم کلوز مې که صحیح دغه طریقه دوستانو نو دا هم د فیوچر د ټاسکو او که په فیوچر نه پیږي بیا هم زه ما صرف سپورت ټاسک تکمیل کړي نو په دغه ډول د دې ټاسکونه دي صحیح دوستانو اوس راځو سده شرایط سده ریوارډ کله راکې او آیا کمبل شرط لري کمبل څه شرایط لري او کني لري نو راځم دا هم په لنډه کې زر درته تشریح کوم چې دا ویډیو وګد نشي لاندې راځو دوستانو دغه هم د شرایط او پالیسی د کنډیشن نه چې دلته مکمل لیکلي لومړی هو دوستانو د وی چې کتا سو غواړي د دې اجازه تاسو ته درکړل شي بعد د اجازه د شلو تورس تاسو اکاونټ کې $50 یعنی تاسو مجبوري $50 تر وو ورځو ساتي اجازه کله شل کېږي دلته لیکلي د سی ریوارډ به ډیسټریبیوټ شي پس سونه ورځو کې په وو کاری ورځو کې خدا ممکنه کله تر لاس ورځو هم ټایم نشي تاسو ته درچی نو دغه د دې شرایط او دغه نور شرایط هم لیکلي دي هغه بیا تاسو په خپل وایي او ما دغه مهم درته ویل یو باید $50 ساته یو و یا تر لس ورځې وروسته د اجازه راځي د لومړی کمپاین دی باندې د لاس کا شو دی خو راځو دغه بل کمپاین د الفا ډراپ په دې الفا ډراپ کلیک کو دغه کې هم زه یو څو اسانه ټاسک درته خیم چې هغه هم کولای شي تکمیل کړي او څنګه کوي دینه هم یو $5 $10 دغه شو خو $3 پورې اجازه ترلاسه کړي دا بیا اسانه ده چې دا مراواز کومړی به دا هم پارټیسپیټ وای دا کې به هم ګډون کوي چې ګډون مو کو دا ډول درته لیکي دا هم دوه ټاسک لري لومړنی ټاسک دا د دوستانو چې دا صرف ډیپوزټ غواړي صحیح یعنی که تاسو د بل ایونت لپاره ډیپوزټ کوئ دی کې هم حسابي نو بیا لومړی دواړه تاسو څنګه کې ځان سره جوین کوي مخکې لدې سي ډیپوزټ کوي د دې درې ټاسک دی لومړنی ټاسک دا وي کچیرته تاسو $10 نه ډیپوزټ کوئ موږ تاسو ته $1 فیوچر بونس درکو صحیح ده دوم ټاسک دا د دوستانو دوی کې تاسو نت ډیپوزټ کوئ $100 موږ تاسو ته $1 چې دا میگا ماپ نوم د ټوکن څخه دا درکو چې دا $1 د لګولو نغدول ورده بلان کوي $100 ډیپوزټ کوئ موږ تاسو ته $5 درکو دغه دا $100 هم کو $5 درکو او د دې ایونت لپاره چې دا ټوټل $1000 وقف سوي چې دا په ګډون کوونکو باندې ویشل کیږي نو د دلته ویل کار څوک مخه ترغه یعنی ژر ګډون کوم ممکن هغه اجازه ترلاسه کیدل تیری د لومړنۍ او دومینی افر یا دوم ټاسک ته راځو چې دوستانو دوی چې تاسو ټریډینګ والیم پورا کوي د $100 په څنګه پام دغه میگا ماپ نوم ټوکن څخه نو تاسو به $3 فیوچر بونس ترلاسه کوي چې کولای شي فیوچر ټریډ په کوئی بغیر لکم شرط او دغه ګټه څنګه ده وړ راکيو او دغه هم کمپلسری لیکلي دي چې دوستانو څنګه پیغام کم میسټری بوکس ورکې سوار کې په دې دقیقاً پونه شم خو دې کې هم $3 یادونه دی کړی سیمنګ بعد $3 ورکو دې کې هم ټریډینګ والیوم مغه $100 ده صحیح ده یعنی سیال ته تاسو $100 کو دلته خپل تاسو څنګه ده هم پوره کیږي ورچره
او تر $6 پورې هم دی ویلي چې بونس په دې برخه ورکړو، خو دې برخې نه پوه نه شوم چې دقیقا دلیل یې څه غواړي. او بلا $10,000 د دې ایونټ لپاره هم وقف شوي. د دې هم لاندې ټرم او کنډیشن د شرایط دي، دا هم وایي چې تاسو باید $50 پورې لږ تر لږه تر 8 ورځو وساتئ تر څو موږ تاسو ته اجازه درکړو. دا ایونټ چې دا دوستانو فکر کوم چې هر 15 ورځې بعد یو ځل راځي. دلته خپل هم لیکلي دي چې تاسو کولی شئ هر سایکل کې ګډون کوئ او هر سایکل چې دا 15 ورځې بعد راځي او دغه سایکل د سیستم لخوا خپل ریسیټ کیږي. جزا کله ورکړي، جزا تقریبا 19 بزنس ورځو یا ماکاري ورځو کې تاسو ته درکړي، خو معمولا تر 18 ورځو پورې هم دا ټایم نیسي تر څو تاسو ته درکړل شي. دغه شرایط ولو د نور کنډیشن د تاسو بیا خپل د چروي تر څو د کمپاین په مکمل شرایطو باندې خبر اوسئ تر څو کوم غلطي ونه کوي. نو دغه دوه کمپاینو دوستانو چې کولای په همدونه راحتي او اسانۍ سره جوین کړئ او تاسو ته څنګه د $1 ترلاسه کوي. نو مخکې مې هم په دغه ډول کمپاینونو دوستانو ویډیو جوړ کړی چې هغه د B3R کمپاین ویډیو وا چې تقریبا پرون نه 13 ورځ هر کس ته دوستانو له $10 تر $50 پورې اجازه راغله چې زیاتره دوستانو ماته په شخصي کې ماکسونه لګلي یو دانه هم تاسو ته د بغل کې کېږم چې کله شي د ملګری ته هم تقریبا $15 اجازه راغلي. دغه طریقه ویله د خوښي وړ مو ګرځېدلی.